کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر ورځ ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. وروڼو سړی له به تاسو ته تصویر ښکاري. دا یو ورور دی چې د غریبانو د اختر داستان نظم په شکل کې بیان کړ دی. ما ته یو ورور په انباکس کې رالیږلی او زما خو ډېر زیات خوښ شو. بیا مې سوچ وکړو چې یاره خپلو وروڼو سره یې هم شیر کړم، ځکه چې په دې کې یو میسج پروت دی او هغه دا دی چې کوم غریبانان خلک دي او دا د اختر دی، نو په دې اختر کې هغوی هم د ځان سره شریک کړي، ځکه چې په معاشره کې به داسې خلک هم موجود وي چې هغوی به چاته ویلی نه شي، خو لیکن د هغوی فکې ته به داسې یو اور بل وي چې یاره په دې اختر کې موږ ولې داسې کمزور یو. وروڼو راځئ دا نظم زه هم اورم، تاسو یې را سره هم واورئ، خپلو وروڼو سره نورو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغوی هم دا واوري او د دې نه لږ ډېر دا سوچ وکړي د خپل معاشره کې د هغې غریبو خلکو سره په دې اختر په موقع باندې څه نه څه مدد وکړي. کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر ورځ ده. او زمونږ نوي جامې ولې نشته، ستا خو به هره ورځ روژه وه بابا. د خان بهادر به چې کین خوا به غونډي موږ به لیدل چې کوجه وه بابا. بابا ته روژې مټایانې راوړه، ورځې د واورو د ګلۍ راغلې، ورشه پوره سامان راوړه، د پلار په زوی د غم ځلی راغلې. پلار او بچي مشتو ګریوان شولو، د بختوره که د شر ورځ ده. کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر ورځ ده. او بوډا مزدور د یو ټوکړې د پاره کوي خدمت د نوابانو کرا. غریب پیله د اختر پر ورځې جارو پلا د چا بیبیانو کرا. هایای لوټ شوه د زردارو په لاس، څیرې ګریوان ریښې لمن ښکاري. خدایه ما مړه کې داسې ژوند نه غواړم، د مرګ مې کومه مقرر ورځ ده. ملګرو هسې ګونګوسې غوندې دی، سبا لا بله د اختر ورځ ده. کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر ورځ ده. خټک صاحب آخري په غریبانو به اختر شي هله، په کومه ورځ چې انقلاب راشي. داسرې جنډې چې کور په کور خورې شي او د سامراج په کور سیلاب راشي. مبارکي به هله خوند وکړي چې د مورچو زلمي کامیاب راشي. د انقلاب اختر ته لارې ساتې، مزدوره ځکه دې نه هر ورځ ده. ملګرو هسې ګونګوسې غوندې دی، سبا لا بله د اختر ورځ ده. کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر ورځ ده. کوي اختر د چا د پاره بوي په غریبانو د معاشر